بیا رسول الله مبارک فرمای شهر مبارکون هغه میاشت ده چې مبارکه څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې شی لږي او خیر پکې زیات، نو عبادت به لږ کې او ثواب او اجر به زیات، صدقه به لږه کې او ثواب به زیات. فیه لیلة خیر من الف شهر، په دې کې داسې شپه ده چې د زرو میاشتو نه ثواب غوره، برابر نه دی، زیات دی. یعنې په دغه شپه کې چې چا عبادت وکړو دې داسې وګڼي لکه زما د زرو شپو د عبادت نه زیات ثواب عبادت کوي. په دغه شپه چا تهجد وکړل ډېرې داسې فرض کړي لکه د زرو میاشتو زر شپې نه د زرو میاشتو د شپو د تهجدو نه زما ثواب زیات. د رمضان میاشت د قرآن د نزول میاشت ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دې کې الله قرآن شریف نازل کړی. نو چې کومه میاشت د لوح محفوظ نه بیت العزت ته، چې کومه میاشت د قرآن د نزول میاشت ده، نو په دغه میاشت کې د خدای قرآن تلاوت کوي. ټول به کوئ تلاوت انشاءالله. او که چا له په ناظره نه وردي قل هو الله احد صورت خو ته یاد دی که نه، دا وایه. ذکر پکې کوئ، لا اله الا الله، درود شریف پکې وایه، تسبیحات پکې وایه، فضول پکې وخت مه تېره په فیسبوکونو او په موبایلونو فضول وخت مه تېره. که د علماو بیانونه پې اورئ، نعتخوانې پې اورئ، تلاوت پې اورئ، ډېره خبره ده. یعنې فضول پې وخت مه تېروئ او لډوګانې مډوګانو باندې فضول وخت مه تېروئ او خالص مخلص د الله د رضا دپاره عبادت وکړئ او صلات تسبیح مونځ پکې کوئ. که نه درځي نو مهرباني وکړئ د خپلو امامانو نه د خپلو استادانو نه صلات تسبیح چې زده کړئ. زه به یو داسې ویم لکه د رمضان کې یو ځل ته صلات تسبیح وکړې انشاءالله الله به دومره اجر درکړي لکه د رمضان نه بغیر کې او یا کرته صلات تسبیح کړي که خیر انشاءالله. ښکلي مونځ به کوئ او داسې عبادت وکړئ چې مونږ په ځان په الله وبخو، او که داسې عبادت هم ونه کړي چې مونږ په الله ځان وبخو، نو ګوره جبریل علیه السلام خیره کړې ده او رسول الله مبارک په امین ویلي دی تبعی ده. ښه اطمینان سره ښکلی عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف دا پکې وایه که خیري انشاءالله العظیم. د اخري لس شپې عتق من النار د انسان سټ او د انسان غاړه د جهنم د اور نه ازادېږي. اوس په دې اخري شپو کې د نورو شپو په نسبت باندې دوه عبادتونه زیات دي. یو اعتکاف، ډېر ملګري به اعتکاف ته ناست دي او اعتکاف ډېر قیمتي عبادت دی. مشکات شریف کې حدیث دی د حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعتکاف یعتکف الذنوب، ګناهونه بندوي او ختموي. د اعتکاف مقصد ګناهونه ختمېدل دي، ګناه ختموي او الله پاک دله دومره نیکۍ ورکوي چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي، شپه ورځ نه ستړي کېږي، د دنیا کار روزګار هم که نه کوي، یو شان عبادت کوي، دقسې د ده د نیکو کمپیوټر لګیا دی، یو شان د نیکۍ لیکلي کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړو د رمضان روژې فرض شوې، 9 کاله د رمضان روژې نیولې دي، 9 کاله، ځکه په 2م کال د هجرت رمضان روژې فرض شوې وې او په 10م وفات شوې دي. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل هر کال اعتکاف کړی دی. اخیری لسو کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی، یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی، نو چې وی نه که نو شوال کې بیا 10 شپې اعتکاف وکړو. د هغې اعتکاف په ځای چې پاتې شو شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 10 ورځې روژې ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړو. بل کال رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه یو وجه وه، د هغې وجې د نبی علیه السلام اعتکاف نو کړی، نو په راتلونکي کال کې بیا په رمضان کې 20 شپې اعتکاف و، 10 د هرې کال او 10 د هغه تېر شوي کال چې نو کړی. داسې معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام مبارک د رمضان په میاشتو کې مستقل اعتکاف کړی. او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به د اخیري شپې شروع شوې نو رسول الله مبارک اشتد مئزره زنګ به ټیټ که، لن ټیټوالی دا نه دی لکه یو سړی یقینا لن مضبوط کي. اوس هم یو سړی وایي هلکه فلانکي یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي، وی فلانکي ورته بډې ووالئ. دا نه چې بډې ووالي، خو دا د پښتو محاوره ده، هلکه دې کار ته شابه بډې ووه، نو بډې نه وایي، مطلب دا چې دا کار ښه تیزۍ سره وکړه
دغه رنګې رسول الله مبارک به خپل لنډ کلک لکه پښتانه وي بړې به ووالې. رسول الله مبارک به بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو. واحیا لیلته ټوله شپه به یې جمدی کړه. ماشاءالله ټوله شپې پکې عبادت کړی دی. عایشه صدیقه فرمایي ټوله شپه وایقظ اهله او خپل اهل او بیویانې به یې پاڅولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو. اسی په عامو حالاتو کې نبی علیه السلام ټوله شپه له عبادت نه منع کړې ده. کومو صحابو چې ټوله شپه عبادت کړی دی هغوی باندې انکار کړی دی ویې نه ان لعینک علیک حقا ان لعینک علیک حقا ستا د سترګو په تا حق دی. ان لجسدک علیک حقا ستا د وجود په تا حق دی. ان لزوجک علیک حقا ستا د بیبي په تا حق دی. هم خوب به کې هم به عبادت کې یو شان د ټولې شپې عبادت نه به نبي علیه السلام در منع کوله. لیکن د رمضان په آخري لسو شپو کې څه کړي دي احیا لیلته ټوله شپه به عبادت. بعضې علما اکثر له حکم د کل ورکوي بهر کې ټوله شپه به عبادت کوي او بیبیانې به او کور خلک به پاڅول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي. ولې ځکه دې لسو شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی و 1000 میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی. 1000 میاشتې روجې نیولې دي د شپې 1000 میاشتې عبادتونه کړي دي منځونه. دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو. نو صحابه ویل الله رسول ابي کوري ځکه شو چې عمرونه یې زیات وو. زموږ عمرونه کم دي زیات نه زیات دی. اوس سړي کې ډېر عمر هم شي او یا اتیا کاله شي. شپېته خو نبوي عمر خو 3 شپېته دی. رسول الله مبارک 3 شپېته کاله دی. حضرت ابوبکر صدیق 3 شپېته حضرت عمر فاروق 3 شپېته رضی الله تعالی عنهما. دا اتیا کاله کا نو دا 15 ته د نابالغتیا ووت نابالغ. خو بیا لس اخره کې چې دا کم 10-12 کاله بوډایي سړی بیا عبادت کم دی کولی شي. او څه د ځوانۍ د نشې ژوند دي څه د کار روزګار ژوند دي څه بیبي له به ګټه کوې بچو له به کوې روزګار به کوې غم خادي به کوې. مو عمرونه کم دی. الله رسوله څه به کوو الله پاک آیات نازل کو څه انا انزلناه فی لیلة القدر. قرآن ما د قدر په شپه یعنی لیلة القدر کې نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته. اوس څه وایي الله وما ادراک ما لیلة القدر. ای مبارکه پیغمبره تا ته څه پته ده چې لیلة القدر څومره د عزت میاشت ده. تا ته څه پته ده چې لیلة القدر کې څومره لوی عزت دی څومره لوی عظمت دی څومره لوی او بزرګي ده پکې. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتر ده. هغوی 1000 میاشتې جهادونه هر څه کړي دي او مثلا 1000 میاشتې هغه پکې روجې مونې د عبادت ده. ستا امتي چې د رمضان په آخري شپو کې لیلة القدر یو شپې عبادت وکړي د هغوی د 1000 میاشتو د عبادت نه ثواب زیات دی. 1000 میاشتې عبادت او داسې لفظ رب العالمین ذکر کا من 1000 شهر من صلاة 1000 شهر منځ یاد نه کا من صیام 1000 شهر روجې یاد نه کړې جهاد یاد نه کړ ذکرونه یاد نه کړل. یعنی د 1000 میاشتو د هر قسم عبادت نه د میاشتې د عبادت بهتر دی. دا د خدای خصوصي انعام نه شو دا د رسول الله مبارک د برکت نه. کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت الحمدلله زموږ د حضور پاک امت دی. الله خصوصي احسان په موږ کړی دی. زمارو تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. فرشتې نازلیږي جبریل علیه السلام نازلیږي او حدیثو کې راځي چې بعضې نیکانو خلکو سره فرشتې ملاقاتونه هم کوي او دا الله د طرف نه سلامتیا ده ګناهونو نه دې بچ ساتي. سلام فرشتې سلامونه اچوي. سلام فرشتې دعاګانې کوي چې الله دا مخلوق سالم کا. سلام الله پاک انسانانو له صحت ورکوي سلامتیا ورکوي فایده ورکوي. او کوم وخته پورې ده هي حتی مطلع الفجر دا لیلة القدر دا شپه شروع کېږي. لیله شپې ته وایي قدر عظمت تقدیر دا شروع کېږي دا نور پرېوتو نه تر سبا پیشمني پورې سبا خطو پورې چې سبا بانګ ویلی شي. دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس چل کو بیبیانې به پاسولي. بل حدیث کې راځي چې کله به فی وتر من چې آخري ناتکې شپې به شوې نو بیبیانې به پاسولي. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم وما تأخر من ذنبه ومن قام لیلة القدر چا چې لیلة القدر جمع دی کړو عبادت یې پکې وکړ
نو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو مخکې وروسته ټول ګناهونه ورته خدای پاک معاف کوي. زما وروڼو معتکفین به اعتکاف کوي. اعتکاف په چې څوک په اعتکاف ناست دی ولې د اعتکاف پابندۍ به کوئ. اعتکاف کې به ډېر خیال ساتئ. اعتکاف دې لپاره نه دی، اعتکاف څه لپاره دی؟ اعتکاف علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي د اعتکاف مقصد الله سره جوړ پیدا کول دي. د دنیا نه کټ کېدل دي. کټ د دنیا نه کټ شوم، ښځې نه کټ شوم، بیبي نه کټ شوم او خواهشات خو هسې هم بند کړي دي. خوراک څښاک او بیبیانې خو هسې هم بندې دي. دنیا نه میدان کټ که زړه او روح الله سره متوجه کول دي. د الله در کې ناسته ده. او زه به یو مثال درکم. یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړو په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به ځم مالک صاحب یو 100 روپۍ راکړه، 1,000 روپۍ راکړه، زه نه ځم. او هغه ډېر شوم سړی وي هغه مالدار، نه ورکوي. خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي. یاره دا څه مصیبت دی سړیه، شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو دی. داسې ځکه نه ده. نو الله خو شوم نه دی، الله خو سخي دی او الله سره کمیږي م نه او الله په دې خوشحالېږي چې ته وغواړې. نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم، بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله، او ستا د رسول مبارک په وینا بند یم او ستا په کور کې په جومات کې بند یم او نه ځم نه د شپې ځم نه د ورځې ځم، هله به ځم چې د اختر اعلان وشي. وایه نو الله به پرې څونه خوشحالېږي. بلکې یو حدیث دی علامه شعراني جو کتاب د کشف الغمه هغې کې یو حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان اخیري 10 شپو کې څوک اعتکاف وکړي که 10 شي که د 9 شي، خو چې رمضان اخیري کې څوک اعتکاف وکړي دله به الله د دوو حجونو او د دوو عمرو ثواب ورکړي. 2 حجونه او 2 عمرې زما وروڼو عبادت وکوئ. الله ته کېناستې، الله ته متوجه شه. الله ته کېناستې نو ټوکې تقالې به نه کوې. بیا په ټوکو الله خفه کېږي. اوس معتکف به صرف طبعي او شرعي حاجت لپاره دي، بس به نو دي. طبعي حاجت څه شی دی؟ که په جومات کې دننه د اودسمات انتظام نو مثلا نو بار به بار تېز شي، دا یو حاجت شي. بار کوم ځای ته تېز شي؟ پټ هوټل یا نږدې ځای کې چې تر چا حجره کې بیت الخلا ده هغه ته دې وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه. یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده هم تېز شي. کوئی ساریږي به ناست دی نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم څنګه زه خو تا ته ډېرې دواګانې کوم که نه څنګه اعتکاف له ناست یم او هلته دې سترګې رودې برخې را برخې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه. داسې به نه کړې. نه بچو سره ګپ شپ لګې بس نه خپل اودس ماته کې راومل. ډوډۍ طبیعي ضرورت دی، که دله به څوک راوړي که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی هغې له هم تللی شي کور ته. خو داسې نه چې پورته کېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی یم او کور ورته بڼې ووایې نه بیبي ته به دې ځان پوه کړي چې بس زما نه پلار کې ټایم دی چې ډوډۍ تیاره پرته کې زه درشم او پور یو. انشاءالله داسې مسلې دلته نشته. ماشومان شته، ګاونډیان شته، وړل لوړل به دله کوي، دا مسلې به نه پېښېږي. یا یو سړی جنوب شو او بیا اودسي پرې راله نو هغه لوی بیا اودسی له دې په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده، خو که نه نو بار هم تېز شي. بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مستون غسل دی دې له هم د جومات نه بهر نه وځي، دې له هم نه وځي اعتکاف. زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بهلته کوي زیات او که څه ورته بهر وځي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي. که لږ ګیله کې ګیس میس دی او لږ داسې یو پوټی چکر په جومات کې لګي جومات نه بهر به نه وځي نو پروا نشته، دا څه خبره پکې نشته. او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي، دا ګناه ده. تو مندوقن بالکل چپ چاپ په نه کښېنئ، د ضرورت خبرې پکې کولی شي، دا بده نه ده. تسبیح ذکر معتکف به دا کوي. اوس تاسو به وایئ اوهو تر اعتکاف پورې لوی ثواب دی، موږ خو ټول دې محرومه پاتې شو، ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست. نو زما وروڼو تاسو نفلي اعتکاف وکړئ که نفلي اعتکاف څنګه وکړئ؟ جومات ته چې راننوځئ دا ووایئ وی الله تر څو چې زه په دې جومات کې ناست یم زما اعتکاف. دا خبره ښه ده. تر څو چې دې جومات کې ناست یم نو زما اعتکاف دی، دا نفلي اعتکاف شي. یا د شپې ته کن که څه کار نه نو د شپې چې څنګه راشئ روژه ماته کې او تراویح له راشئ نو بس کښېنئ به تراویح مو کوئ او تر پېشمني پورې به زما اعتکاف وي. تر څو پورې چې زه ناست یم بس نیمه ګنټه د پېشمني نه مخکې پورې اعتکاف وکړه، د شپې نفلي تلاوت وکړه، ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پېشمني وکړي اوده به شي.
تا وکړه اوس دونه خبره نن سبا خو چې خلک د تراونه فارغېږي نو 9:30 بجې به تقریبا یا 9:30 نه خو لکه په کم 10 بجې تراونه فارغېږي او 2 بجې خلک پاسي چې بېشمني دی چې تهجد هم پکې کوي نو بس دا شپه دې په جومات کې دی که ته اوس بل حدیث هم درته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولي غوندې ټایم دی او دی په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت یو بهترین او اعلی قیمتي محل دی تاسو دا کولی شئ که دا وکړئ دا کاله نفلي اعتکاف مستقل وکړئ د شپې که نه د ورځې خپل روزګار کوئ او د ورځې خپل کار کوئ مثال په طور نو د شپې ماسخوتن چې څنګ ته راوړه راشئ نفلي اعتکاف نیت وکړئ دونه ټیمه کولی چې کور ته زه پکې پېشمنۍ له لاړ شم خیر وکړه 1 ګنټه وکړه 2 ګنټې وکړه ماښام چې راشئ تر ماسخوتنه پورې دغه وکړه د ورځې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې سنت ته به دقه بړه کې پکړې که نه وې بړه کې ووالې چې تر خو د دې جومات کې نوی اعتکاف دی نو رب العالمین به دله اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خو هسې نه چې ته د شپې اعتکاف ته راشې هغه نور برباد نه کې چې کوم معتکفین اعتکاف ته ناست دي چې هغوی سره ډډه والي او هغوی ګپ شپ ورسره لګې نه به ګپ شپ د جومات کې ګورې یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې به اصل د دنیا خبرې منلي بیا معتکف که خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل د اعتکاف کې څه مطلب چې د الله ته ودرېږم او د الله نه وغواړم زما ورور مونږ ټول رب العالمین ته محتاج یې چې مونږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زمونږ مال د الله په لاس کې دی زمونږ بچي د الله په لاس کې دی زمونږ صحت د الله په لاس کې زمونږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا شی خزانې الله سره دي او چې مونږ الله ته ودرېږو او مونږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخیری 10 شپې زما رونو دا 10 شپې رونه کې خان دی کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای ګورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د چې کور نه راووت بخاري شریف کې حدیث دی نو 2 صحابو یو بل سره په بحث نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي زه خو دې له راووتم که د لیلة القدر خبر دله درکړم چې دا پلانکۍ شپه ده وایي فلانکي او کلانکي یو بل سره په بحث و وایي هغې سره خدای پاک زما نه یېره کړه او وایي شاید دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا د یو خاص شپې عبادت کوه نور به دې نه کوه او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کوې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به د خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې نو د لیلة القدر ثواب دې وګټه په بله شپه دې بیا وکړه چې یاره کیدای شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټه نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا د خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې د الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا کوي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړو د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم رسول الله مبارک وفرمایل تدوه چې ان الله عقوب یحب العفو فاعف عني یا الله چې دین دا بخښونکی دی عفو کوونکی دی او عفو خو هم ده ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړي نو تاسو که عربی کې نه شئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله ته عفو کوونکی درګذر کوونکی بخښنه کوونکی او دا دې خو هم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کړه ما مغفرت وکړه ما له معافات بهترین زندگی راکړه دا دعا د رب العالمین نه وغواړه او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړې او رب العالمین ته زاري وکړې زموږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیشه رانږدې شي زه یو ګز ورنږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز رانږدې شي نو زه ورته یو با یعنې تقریبا 2 ګزه ورنږدې کېږم او چې ما له څوک پیاده راځي نو لکه منډه ګرځم زموږ ډېر مهربانه رب دی زموږ ډېر ښکلی رب دی او زموږ خپل ذات دی هغه ذات کې مونږ مسلمانان پیدا کړي مونږ په الله ته نه ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړو مونږ الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړه قسم په الله دا د الله کرم دی په موږ باندې دا د الله رحم دی په موږ باندې خدای ډېر مهربانه دی او مونږ بدبخته یو مونږ بلیته یو مونږ بدبخته یو او مونږ د الله د رحم نه مونږ په خپله سترګې اړو وراړو او په لاندې
الله وی راشه ابلده وقال ربکم ودعوني استجب لكم، راشه مانه وغواړه چې درله درکړمه او دعا دې قبوله کړم. او بیا څونه مبارکې شپې الله راوستې دي، لیکن په هغې کې مونږ الله ته نږدې کېږو او د الله نه ځان تښتو. نو زما وروڼو زما دا درخواست دی، زما دوستان یې، زما وروڼه یې، زما دا درخواست دی انشاءالله مهرباني به کوئ. دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله ووایم، انشاءالله به زه ووایم او زنانو ته مو ووایم او خدای ته به جار اړو.